بسم الله الرحمن الرحیم. سوال مذهب ته څه اړتیا ده او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د چا په مذهب و؟ ځواب به موږ درته وکوس. زیاتره وخت له مذهب او د غرب تر تاثیر لاندې مسلمانان پوښتنه راڅخه کوي چې موږ مذهب نه منو، مذهب ته څه اړتیا ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې مذهب نه درلود؟ جواب: مذهبونه خو د قرآن او حدیث تشریح او وضاحت کوي، بل شی نه دي. په قرآن او حدیث باندې د امامانو له رهبري پرته عمل کول شونی نه دی، او هر سړی نشي کولی چې په قرآن او حدیث پورې علم او عبور حاصل او عمل پرې وکړي، ځکه په احادیثو کې منسوخ هم شته، موضوعي له ځانه جوړ شوي هم شته، ضعیف او کمزوري هم شته. د دغه حدیثونو معلومول د هر چا کار نه ده، نو له دې عمله علما وایي چې په څلورو مذهبونو کې د یو پابندي کول واجب او ضروري ده، ځکه قرآن او حدیث د دریاب سمندر په څیر دی. په دریاب کې ډول ډول ملغلرې او قیمتي غمي شته، خو په دې هر څوک پوهیږي چې هر څوک ملغلرې او غمي له دریاب څخه نشي رایستلی، بلکې یوازې هغه څوک یې رایستلی شي د چا چې لامبو زده وي. که د چا لامبو نه وي زده او ووایي چې زه غمي پخپله راوباسم او پخپله په دریاب کې غوټه کېږم، نو معلومه خبره ده چې هغه سړی نه غمي او نه ملغلرې رایستلی شي او نه به هم پخپله راوځي، بلکې ځان به غرق کړي. نو همدا راز په قرآن او حدیثو کې هر مسله شته، خو لیکن را ایستل د هر چا کار نه ده او نه هر څوک معلومولی شي. د دې لپاره د یو داسې ماهر شخص تابعداري ضروري ده چې هغه په دین کې مهارت ولري او د دین په رموزو پوه وي، لکه د څلورو امامانو په ځانګړي توګه د حضرت امام اعظم صاحب رحمت الله علیه. مطلب مې دا ده چې دا څلور مذهبونه د قرآن او حدیث تشریح ده او مسایل له قرآن او حدیث څخه را ایستل شوي دي. نو څوک چې غواړي چې په قرآن او حدیث باندې عمل وکړي، نو هغه دې پر مذهب باندې عمل وکړي. امام الهند حضرت شاه ولی الله دهلوي رحم الله لیکلي د دغه څلورو مذهبو په اخیستلو کې لوی مصلحت دی او په مخ اړولو کې ترې لوی فساد دی. همداراز نوموړي امام مرحوم لیکلي کله چې د دغه څلورو مذهبونو پرته نور حق مذهبونه ختم شول، نو د دغو تابعداري د سود اعظم تابعداري ده او له دغو څخه وتل د سود اعظم څخه وتل دي. سود اعظم هغه ډله ده د کومې د پلوي د کولو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت ته امر کړی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا په مذهب و؟ دا مې یو سوال و. هغه خو مذهب نه درلودی، نو تاسو ولې مذهب جوړ کړی؟ جواب: د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې شکونه، موضوعي او دینی اختلافات نه وو. هره مسله چې به پیښېدل پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هغه حل کوله، نو ځکه مذهب ته اړتیا نه وه. او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، نو زیاتره د دین دښمنانو د ځانه حدیث جوړ کړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به یې راجع کول، نو ځکه مذهب ته اړتیا شو. نو ویلی شو چې په نن عصر کې چې اختلافات او شکونه اوج ته رسېدلي دي، پر دې څلورو مذهبو کې پر یو لاس ټینګول واجب دي، او څوک چې یې نه مني ګناهګاران او د الله تعالی تر رحمت ته به لرې وي.